السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته درزده کوم. ډیرو کسانو دا پوښتنه کوي چې موږ انګلیش نه وي زده، یعنې په خپله یو ارټیکل ونه لیکو، د بل چا نه یا یو ویب سایټ لپاره په ډیر کم وخت کې یونیک ارټیکل څنګه راپیدا کولی شو. نو ګورئ، په ویب سایټ کې ویب سایټ چې ته وایي، له ویب سایټ څخه څنګه روپۍ ګټل کېږي، ویب سایټ څنګه جوړولی شو. د دې لپاره زما دا یوټیوب چینل په ټیکنو پښتو کې پلی لیست باندې کلیک وکړئ. دلته کې د دې پلی لیست په دې کې ټوله ویډیوانې دي. دا ویډیوانې چې کله تاسو وګورئ نو تاسو ته پته ولګېږي چې ویب سایټ چې ته وایي، له ویب سایټ څخه څنګه آنلاین روپۍ ګټل کېږي. اوس ډېر کسان دا پوښتنه کوي، ما تاسو ته د ویډیو په اول کې هم وویل چې موږ څنګه کولی شو چې په ویب سایټ لپاره په ډېر کم وخت کې یو یونیک ارټیکل پیدا کړو، په ویب سایټ کې هغه ارټیکل پبلش کړو. د دې لپاره په لسګونه په سلګونه طریقې دي د یو ارټیکل لیکلو لپاره. نو اوس زه تاسو ته د ټولو اسانه طریقه ښیم. له روانې ویډیو کې به هم نوره طریقې هم در زده کوم، دغه شان آنلاین روپۍ نورو کومې طریقې چې دي د آنلاین پیسو ګټلو، هغه به هم تاسو ته در زده کوم. نو د دې لپاره که چېرته غواړئ دا طریقې تاسو زده کړئ، نو تاسو زموږ ټیکنو پښتو یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، زموږ د فیسبوک پاڼه چې کوم دا در سره فالو کړئ. نو نننۍ ویډیو کې موږ تاسو دا طریقه زده کوو چې یو ارټیکل د ویب سایټ لپاره موږ تاسو څنګه په کم وخت کې راپیدا کولی شو. د ارټیکل پوسټ کولو لپاره که چېرته تاسو نه وي زده چې په ویب سایټ کې یو ارټیکل څنګه پبلش کېږي، نو هغه خو ما تاسو ته وویل چې زما په یوټیوب چینل کې د هغې ویډیو کتلی شئ. د دې لپاره خو چې کله تاسو غواړئ یو ارټیکل دوستانو په ډېر کم وخت کې راپیدا کړئ، یو ویب سایټ کې تاسو ارټیکل خوښ کړو، د هغه ویب سایټ ارټیکل به تاسې کپي کړئ. نو د دې لپاره ډېر داسې ویب سایټ دي چې هغه یې الاو کوي. نو دوستانو، کله مو چې یو ارټیکل په یو ویب سایټ کې خوښ شو، هغه ارټیکل تاسو خپل ویب سایټ لپاره یونیک کول غواړئ، هغې وروسته یې پبلش کول غواړئ. خو ګورئ، دا ارټیکل په رینک کولو کې یو څه نه څه معنا هغې غلطېږي، نو زیات مطلب رینک کېدای نه شي، زیات چانس یې دا نه وي چې رینک هم شي دا ارټیکل ستاسو په ګوګل کې. رینک کول چې شته وایي ګوګل کې څنګه موږ تاسو یو ارټیکل رینک کولی شو، هغه ویډیوانې روانې دي دوستانو. خو تاسو صرف دا طریقه زده کړئ چې تاسو په کم ټایم کې د یو بل چا ارټیکل راخیستل څنګه ځان خپل ویب سایټ لپاره تیروه یونیک کولی شئ. ښه، کله مو چې ستاسو یو ویب سایټ څخه یو ارټیکل مو هغه ویب سایټ کې خوښ شو، کاپي مو کړو، هغه وروسته راغلی په ګوګل کې به ارټیکل سپینر ولیکئ، هغه وروسته اولنی یا دغه شان ډېر ویب سایټ دي هغه باندې کلیک وکړئ. اوس دلته کې دوستانو، دلته کې تاسو ته وایي انپوټ ټیکسټ. کومه لیکنه چې تاسو کپي کړی وي هغه به دلته کې پیسټ کړئ. د دې نه مخکې یو کار ته ورځو. دلته کې په ګوګل کې پلیجریزم چې کار چې تاسو ولیکئ دغه شان ویب سایټ وي، ډېرې ویب سایټ وي، نو هغې ته به راشئ، هلته کې به هغه لیکنه پیسټ کړئ. دا تاسو اخر کې هم کولی شئ، خو دا زه تاسو ته درښیم چې د پلیجریزم چې کار ویب سایټ چې کومې دي دا څه کار کوي. دا کار کوي چې تاسو دوستانو هغه کومه لیکنه تاسو په ویب سایټ کې ورکوئ، د هغه چې کولی شئ چې دا الریډي خو په بل ویب سایټ کې نشته. نو کله چې یو ارټیکل پلیجریزم زیات وي یا د بل چا ویب سایټ ارټیکل تاسو په خپل ویب سایټ کې ورکوئ نه شئ ورکولی، هغه تاسو ته کپي رایټ درکولی شي. کپي رایټ سره دوستانو دغه شان ستاسو ارټیکل چې پلیجریزم زیات وي، نو بیا ستاسو ارټیکل نه شي رینک کېدی. ګورئ، دا ارټیکل موږ د بل ویب سایټ نه کپي کړی دی. دلته کې وایي چې دا 100% پلیجریزم دی، یعنې دا لیکنه چې کوم دا الریډي په بل ویب سایټ کې. نو دا لیکنه چې کله موږ تاسو په خپل ویب سایټ کې استعمال کړو مکمله، نو موږ ته بل ویب سایټ والا کپي رایټ راکولی شي. موږ نه دا ارټیکل چې کوم دی زموږ له ویب سایټ څخه یې هغه کس ډیلیټ کولی شي. پلیجریزم معلومول تاسو لپاره دا فایده درکوي. اوس ورځو، ګورئ، دا 100% پلیجریزم دی، دا موږ یونیک کوو. د دې لپاره خو ما تاسو ته وویل چې په ګوګل کې به ارټیکل سپینر ولیکئ، هغې وروسته به دغه شان یو ویب سایټ یا نورو ویب سایټو ته تاسو ورتلی شئ. دلته کې تاسو ته وایي چې کومه لیکنه ده په دې خانه کې به تاسو هغه ورکړئ، SJL ده. نو د دې ورکولو وروسته به لاندې تاسو راشئ، سپین ټیکسټ دا یې لیکلی دی، په دې باندې به کلیک وکړئ. اوس دلته کې تاسو ته آوټپوټ ټیکسټ چې کوم دی دا به تاسو مکمل سلیکټ کړئ، هغې وروسته به کپي کړئ. اوس زه تاسو ته درښیم چې دا ارټیکل دې ویب سایټ موږ ته
یونیک کړو کنه کړو یونیک. اوس دا تاسو اول کتو چې 100% پلیجریزم اوس د دې پلیجریزم چې کوم چې د اوس مونږ کم تیار کو یونیک مکړو دا غلی کنه. اوس ګوري دوستانو د دې پلیجریزم هغه کول سٹارټ دی. اوس ګورو چې دا 100% پلیجریزم راځي کنه. لدې ویب سټ څخه مونږ هغه ارټیکل لیکنه بالکل بدله کی ډېر بدلون هم نه پکې راځي. تاسو یې وګورئ کې یو څه نه غلطي کې هغه تاسو یې څه نه انګلیش دا تاسو سموا هم شي دغه شان هغه په انګلیش کې لیکنه تاسو کولای شئ چې خپل ژبه ته واړوي. که تاسو ژبه اردو باندې په هغه اردو ته ترانسلیټ کړئ نو اردو باندې هلته کې وګورئ چې څه غلطي کې هغه په قسم کې بیرته انګلیش ته واړوي پبلش کړئ. ګوره دا اوس اول 100% پلیجریزم او 100% موږ ته دا ارټیکل چې کوم دی یونیک شو. خانو دوستانو په دې ویډیو کې موږ تاسو کومه طریقه زده کړه چې یو بل چا ارټیکل ځان لپاره موږ تاسو څنګه یونیک واشو. که چیرته تاسو دا طریقه نه وزده چې تاسو په ویب سټ کې دا ارټیکل څنګه پبلش کوئ شئ نو د دې لپاره په تاسو راشئ پلی لیست ته زما په چینل کې ورسره دلته کې په دې پلی لیست باندې کلیک وکړئ. په دې پلی لیست باندې کلیک کول سره دلته کې په حتمان یو ویډیو پرته وي چې څنګه کولای شو چې په خپل ویب سټ کې یو پوسټ پبلش ولیکو. نو زما په چینل کې تاسو هغه ویډیو کتلی شئ. له هغې ویډیو څخه تاسو به زده کړئ چې په ویب سټ کې یو ارټیکل یا یو تصویر یو مکمل فول ارټیکل موږ تاسو څنګه پبلش کولی شو. نننۍ ویډیو کې خو موږ تاسو د ویب سټ لپاره یو طریقه زده کړه. روانې هم ډېره ښایسته طریقې زه تاسو در زده کوم. زما دا ویډیوانې در سره ګورئ. نو که چېرته مو د ویډیو خوښه شوې وي ویډیو ضرور لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درې له پمان.